ما ورته ویلې خرکلي ما پرې جړلي نه دي د غم په جوړ مې د جانان غم ته کتلي نه دي داسې بیخي بې بدې سوړ مازدیګر مه راکوه که نور څه نه وي نو خیرې خو چېرته تلي نه دي ما پرې جانان د بدو سترګو په امان ساتلی ما د خپل ژوند سپرلي بې ځایه لګولي نه دي السلام علیکم ملګرو مخلص چغرزی یم امید دی چې ټول به روغ جوړ یئ او د صحت په جامه به یئ د ډاکټر خالق زیار صاحب په دغه یو څو شعرونو باندې خورشید احمد صاحب له بلنه ورکوو چې زموږ سره یو څو شعرونه یو څو غزلې شعر کړي ډېر زیاته مننه کوم خورشید احمد صاحب زموږ سره که ستاسو راځه یو څو شعرونه شعر کړئ ولې نه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم مخلص صاحب چې تاسو په دې دومره لنډ تنګ وخت کې موږ له هم خپل ټایم راکړو نو زه ستاسو ډېر شکرګزار یم او غزل خو د منصور صاحب یو غزل دی چې جانانه ستا د لارې اندازه ورپکې نه وه او ژوند ډېر ښه خو دومره ساسره ورپکې نه وه او یو داسې چاله تللی وم چې هغسې پاګل یم یو داسې مونځ مې وکړو چې سجده ورپکې نه وه او بیا وایي چې هغې ویل چې ووره مین داسې غزل دي چې هغه زما غزل خو مقطع ورپکې نه وه مننه بیا وایي چې تر تا که اوس د رسم او که نه خو غم مې نشته ما داسې سفر وکړو چې دمه ورپکې نه وه او دا ستا د بېلتانه په غږ یوه ورختې نه شوه ما هره نشه وکړه خو نشه ورپکې نه وه مننه د ستا د بېلتانه په غږ یوه ورختې نه شوه ما هره نشه وکړه خو نشه ورپکې نه وه او بیا وایي چې منصوره که مې چا پکې خاطر نه که خیر دی زما په کلي څه و چې هغه ورپکې نه وه او یو بل غزل دی چې سبل رنګ مې وجړل جانانه درپسې او خالص میزان خلاص کو د ایمانه درپسې د زړه په دنیا هغسې راځي مې زلزلې او د زړه دنیا مې هغسې دورانه درپسې منم د ځمکې خلک ستا سره به نه جوړېږي خو څوک به راکوزېږي د اسمانه درپسې او منم د ځمکې خلک ستا سره به نه جوړېږي خو څوک به راکوزېږي د اسمانه درپسې او د هر عمل بدل مې ستا دیدار دی ګرځولی دعا مې د غوښتلې د هر چا نه درپسې یو کس دی چې بیخي د سره تیر درپسې ګرځي یو کس دی لګېدلی د پخوا نه درپسې یو کس دی چې بیخي د سره تیر درپسې ګرځي یو کس دی لګېدلی د پخوا نه درپسې او دا څو لفظونه ډېر څه ژوندون به مې بې تیر شي ویلي چې به مړه شم منصور جانه درپسې د بغزاده دانش صاحب یو کلام به را سره هم شریکوي داسې دی نه پرېږدو شوې نو د بل شوې ځواني مرګ یې د اوربل شوې ته زما نه وې جانانه ته خو سر وې د سنګل شوې ته چې دوه ورځو له لاړې نو بس لاړې د کابل شوې او زه پوښتنه در نظر شم څه د وخت میچن کې دل شوې بس په یو جنګ کې شریک شو دا د خیال شو چې اتل شوې یا دانشه ته مې ژوند وي یا دانشه ته اجل شو ډېره زیاته مننه کوم د خورشید احمد صاحب چې زموږ سره هم خپل غږ شریک کړو ډېره زیاته